تر 10 میلیونه ترمیانه د اټکل په اندازه دومره خساره رسیدلې. ولډر چې تاسو په بیکګراوند کې به هم راځي یا ګورئ دغه مات شوي او برقونه چالان نو په دې دواړو ترمنځ شاټي نه وروسته دغسې یوه پېښه رامنځته شوله. دغه ځای هم سوځېدلی دی. دلته هغه بوټان چې کوم یو ذره دي دا هغه بوټان دي چې صرف بچ شوي دي سوځېدلو نه. 515 ګودام او دوکانه دي. څه وخت دا اور مړ شو داسې راته ووایه؟ اور قریب 11 بجې ګل سو. وژنې ډله په وخت باندې راورسېدله؟ هم د حوزې هم د اطفایې په وخت رسیدګي وشو، هم امنیت ونیول شو. له 80 میلیونه نه پورته خساره خلکو ته اوښتې ده. په ویډیوګانو کې وګوري او هغه سارې چې موږ وکتله ډېر قوي اور و. ځانونه یې په خطر کې واچول او زمونږ دغه شتمني وژغورله. د بخښونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې روانې وي. درنو لیدونکو له بده مرغه تېره شپه مو خبر ترلاسه کړ چې دلته د کابل په منډۍ کې زرداد مارکیټ کې یوه اور لګېدنه رامنځته شوې وه او که وګورئ دا د کابل په زړه کې یوه ډېره مهمه ساحه ده. تجارتي مرکزونه دلته موجود دي او ډېره هغه ورونه چې تجارت کوي کاروبار کوي نو دلته یې ګودامونه موجود دي، دوکانونه موجود دي او ډېری سټورونه موجود دي. خو تېره شپه چې کله هم اور لګېدنه رامنځته شوه البته د دې ودانۍ په 5م پوړ کې وه البته یو څه زیان یې دوکانونو ته او دلته ګودامونو ته واړه. خو نیکه مرغه چې د اور وژنې ډله په وخت باندې راورسېدله او دلته یې خپل عملیات په ډېر منظم شکل باندې ترسره کړ او اور چې دلته موجود و هغه یې مړ کړ تر څو پورې نور دوکانونه هم اور وانخلي. که دغه مارکیټ ته وګورو او کله چې دغه مارکیټ ته راننوځي په دغه مارکیټ کې ډېر ستر ګودامونه موجود دي. په 5م پوړ کې هم همدا شان دلته یو مسجد هم موجود دی چې په دغه اور کې بشپړ ډول باندې سوځېدلی دی. دا هم هغه مسجد دی چې د دغه مارکیټ دوکاندارانو او د دغه مارکیټ د مسؤل لخوا دلته جوړ شوی و، رغول شوی و. په دې اور لګېدنه کې له منځه تللی دی، ټول سوځېدلی دی. دغه دوکانونه او ګودامونه ټول د بوټانو دوکانونه دي او څپلۍ او بوټان پکې پلورل کېږي. تاسې کتلی شئ شاوخوا دلته ټول دغه څه کارتنونه چې تاسې ګورئ ټول د بوټانو دي او دلته عملاً اوس اورونه لګیا دي د سهار څخه تر اوسه پورې په کار باندې پیل کړی تر څو پورې وکولی شي چې کومه برخه چې د دوی د مال ژغورل شوې ده هغه هم منظم شکل باندې جلا کړي سره او وکولی شي چې بیا هم د پلور لپاره یې آماده کړي. موږ کوښښ کوو چې د دغه مارکیټ له دوکاندارانو سره او له مسؤل سره د دې اور لګېدنې په مختلفو اړخونو باندې وغږېږو ځکه دلته ډېر زیات ګودامونه موجود دي، څومره خسارات رسېدلي دي، څومره زیانمن شوی ده دا مارکیټ او څو دوکانونه پکې موجود او څنګه وکولی شو چې دوی دغه اور ووژني. دغه ورسره په مفصل شکل باندې خبرې کوو. خپرونه تر پایه بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو. لکه څنګه چې ګورئ ورونه نو لګیا دي، هغه کوم مال چې ژغورل شوی دی هغه نو په منظم شکل باندې جلا کوي سره
دغه دوکانونه هم په بشپړ ډول باندې سوځېدلي. دلته یو ورور له ما سره ولاړ دی، له ده سره به خبرې کوم چې څنګه د دوی دوکان ته زیان رسېدلی دی او که نه. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجي بابا په خیر را دي؟ جوړي تکړی طبیعت ژوند په خیر تېرېږي؟ شکر دی الله پاک نه ډېر زیات راضي یم. مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسې نوم؟ زما نوم الحاج ګلاب زاده. الحاج ګلاب زاده. حاجي صاحب دلته تاسې هم دوکان لرئ څنګه؟ دلته الحمدلله زما پدري دوکان مې دی 6 منزله او د بوټانو کاروبار کوم. څومره وخت کېږي چې د مارکیټ کې؟ دا خو زما خو په دې کې چې 30 کاله کېږي چې زه په دې مارکیټ کې دوکانداري کوم. مخکې مې د لونګیو پټوانو دوکانداري کوله، هغه کسب بیا د دې ځای نه لاړو د کاپروشۍ کوڅې ته او دلته بیا د بوټانو کاروبار موږ بیا دلته شروع کړو. مخکې دا یو پیره زوړ سرې زردات و، دا مخکې زموږ دا سرېدار و اجبدلي نوم و، د یو ورور کریم نوم و، د بل اسحاق نوم و. په هغې وخت کې دا یو پیره وسوځېدو، دا بیا آباد شلو. نو دا پروسه کال مې یو پیره هغلته یو 4 ګودام و، هغه وسوځېدل، بیا یې ګل یې کړو. نو څه کال چې دی بیا وسوځېدلو، څه کال د ماښام په جمع کې وم زه په کارتینو سره کېدو کې زما کور دی سید المرسلین جومات کې وم. چې څنګه مې سلام وګرځو، یو سلام مې چې وګرځو زنګ راغی، چې دا بل سلام مې څنګه ګرځولو، چې څنګه مې موبایل راوچو، ما د خدای خیر وکړي. زوی مې د موټر نه ښکته کړی، بل سړی ما ورته دوکان په پروان مارکیټ کې زما دوکان دی، مې ورته په کرایي باندې ورکړی و. هغې ما ته زنګ وایي وایي سرې زردات اور اخیستی، ورور مې راپسې ټلیفون کوي سرې اور اخیستی. نو یقین په رب زنجلال وکړه، موټر مې هملته د سړک په سر رانه ګل شو کارتینو سره کېدو کې، او همداسې راغلم. بیا چې دلته راغلم سره طالبانو بالکل پرېغوستون چې رای شو. موږ ویل مارکیټ خو ټول د مخې سوځي، خو الله یې دې سره ښه وکړي. موږ ویل چې دا نغدې پیسې به خپلې راوادي خپل د دخل نه یا قوادي او دا شین دا به خپل راوادي لاړ به شو. خو دې ته موږ حتی پرې نه اوس د شپې 12 بجو پورې موږ همدلته ولاړو. ډېرو ځکه یې نه پرېښودلې، دوی خپله اور وژه که څنګه چلو څنګه اجازه دې چې دی اور مړ کولو اطفایې ډېرې ولاړې وې، موږ یې نه را پرېغوستو، یعنې چې څوک چور ونه کړي یا بل شی ونه کړي د نظم لپاره او د نظم په خاطر باندې. نو موږ چې هر څومره ما ورته چې موږ د دوکانداران یو، موږ پرې چې موږ د خپلې قوالي وایي یو قسم وایي نه شی دی 12 پورې ولاړو، بالکل یې را پرې نه غوستلو. بیا چې 1 بجه شوه بیا خپل کورونو ته لاړو. نو سهار په 8 بجې باندې هغه چې د چا پکې خپل دوکان و هماغه کس را پرېښی دی، بارانی کس یو هم نه دی را پرېښی. بس چې را دي بس د الله پاک کارونه دي، الله به یې بیا موږ ته راکړي، خو بس دا مولونه دي او سوځېدلي دي. بس الله دې وکړي چې بیا دغسې مشکل سره مخ نه شو. او وخت هم ډېر ستر تاوان دی. یو دوکانونه د تقریبا څو دوکانونه دا چې دی 14 سوځېدلي دي که 15 ګودامه سوځېدلي دي. دوکانونه نه دي، نه دا ګودامونه دي، دوکانونه نه دي. دوکانونه چې دی لاندې دي، اول منزل کې دوکانونه دي او لاندې تکاو کې چې دی هغه د بنجارګۍ دوکانونه دي. هغه بنجاره دي؟ هغه بنجاره دي. او ستا دوکان وایي صاحب ته راځه؟ نه زما دا دوکان دی، زما دغه زما دا دوکان دا زما دی. ور به شو دغه ځای به لږ زر وګورو. یو څه خو حاجي صاحب یو څه مالونه خو دغه ده چې بد شوي دي که نه؟ دا خو اوبو والي دي که نه، دا اوبو والي دي او دا ټول چې دا ټول د مخې دا خراب شوي دي، دا ټول مال دا اوس څوک په نیمه بیه باندې دا نالي، دا چې دا تف والي دي دا خراب شوي دي. ورسې نو بس اوس موږ سره موږ د دولت نه موږ کومک او همکاري نه غواړو چې موږ سره د دولت د موږ سره یا کومک وکړي یا د موږ سره همکاري وکړي. په دې 21 کلو کې تا ویل چې 3 وارې اور لګېدنه رامنځته شوی، اور پکې رامنځته شوی. بالکل په اول ځل مثلا اور لګېدل، هغې نه وروسته هم صفر نه شروع کړل. دا ډېر ستونزمن کار چې صفر نه شروع کړي ډېر ستونزه لري. دوم ځل هم اور ولګېده، په اول ځل نه په دوم ځل باندې هم تاسې د علت معلوم نه کړ، په هغه وخت کې مو ولې غمل نه خوړله چې اوس بیا یو دا اور لګېدنه رامنځته کېږي او بیا تقریبا 21 کاله سابقه یو څوک اعتماد یو ځای کې ونه لري 21 کاله هلته نه تېروي. ځکه زه که اعتماد ونه لرم په یو ځای باندې هلته کاروبار کوم نو دومره سابقه بیا زه نشم پیدا کولی. 21 کاله یعنې تاسې اعتماد دلته خو یو څه مشکل به حتما رامنځته شوی وي دلته. ایسه محترمه دا زما پدری دوکان دی، زه په خپل پدری دوکان کې زه ناست یم. پدری دوکان کې ناست او دا ماته زما د پلار دا ماته پاتې او د پخوا نه دا دلته. خدای دې وکړي چې دا ستونزه حل شي انشاءالله، علت معلوم شي او عامل معلوم شي او خدای دې نور دغسې پیښې نه رامنځته کړي. دا پخوانی سرې زردات هغې وخت کې 2 منزله و چې دا وسوځېدو، هغه ختم شولو. دا یې بیا د سر نه 6 منزله دا بیا احساس کړو چې اشرف غني ورته امر وکړو دا بیا 6 منزله دا ساشو په هر یو دوکان باندې $1,500 په مصرف راغلی دی. حاجي صاحب
مارکیټ والا هم تاسې ویل چې صفر نه شروع کړه بیا یې ورغو هغه ته به هم خسارت رسېدلی نو چې څومره دغه هغه ته وګورئ د عمدي پیښه داسې وي چې یو شخص مال پکې سوځېږي که چېرته عموما یو څه رامنځته کېږي نو د مارکیټ والا شاید دومره مقصر نه وي شاید نورې ستونزې خدای دې وکړي چې د ستونزې بیخ معلوم شي او علت معلوم شي او بیا نو مخنیوی وشي ډېره مننه بس الله دې دا وکړي چې دا دولت موږ سره همکاري وکړي او د دې پیښې دغه موږ ته راوړي ډېره مننه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ډېره مننه ستونزې شته دی خسارت رسېدلی دی 14 دوکانونه سوځېدلي دي مسجد هم زیانمن شوی دی او خدای دې وکړي چې علت معلوم شي او دغه ورونده چې زیان رسېدلی دی دوی وکولی شي خپل زیان جبران کړي انځورونه ګورئ د همدې مارکېټ بېرته راګرځو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي د دې زرداد مارکیټ رئیس له ما سره په څنګ کې ولاړ دی کمال ستانکزی صاحب او له دوی سره د دغه پیښې په تړاو باندې خبرې کوو چې تېره شپه رامنځته شوې وه دلته اورلګېدنه شوې وه دوی سره په دې باندې مفصل غږېږو السلام علیکم وعلیکم السلام مننه خیر خوشحاله اوسئ حاجي صاحب که د دې پیښې په اړه راته ووایې څنګه رامنځته شوه او علت په څه کې و پیښه خو موږ په کولو تقریبا د 7:15 شاوخوا داسې شوي وه بعد هغې نه موږ ته زنګ راغی د چوکیدار د خوا نه او په ابتدایي څېړنو کې او د چوکیدار د خولې د شون یو لینډ د ولډر چې هلته مالونه ډېر حجم زیات شوی او دغه ولډر چې تاسو په بګراونډ کې به هم راځي یا ګورئ دغه مات شوی او برقونه چالان په دې دواړو ترمنځ شاټینه وروسته دغسې یوه پیښه رامنځته شوله چې شکر الحمدلله په وخت د امارات د مسؤلینو هم د حوزې هم د اطفایې په وخت رسیدګي وشو هم امنیت ونیول شو او هم هغه اور مهار شو خو طبعا یو څه خساره چې رسېدلې ده څه په جزوي او څه په کلي توګه موږ 15 دوکانو ته ګودامونه په مجموع کې د مارکیټ کې 1515 ګودام او دوکانه دي او چې د هغې جملې نه په 15 ته چې شپږ په کلي او دا نورې په جزوي توګه اور د امارت د خوا نه ډېر په ښه توګه اعمار شو او دغسې یو پیښه وه ستانکزی صاحب چې ګورو اوس هم اورونه لګیا دي کار کوي او هغه خپل ګودامونه څه منظم کوي او څه هغه کوم مالونه چې سوځېدلي هغه جلا کوي او کوم چې پاتې دي هغه هم جلا کوي سره تاسې ویل چې د څومره په تعداد کې به څومره ارزښت باندې مال به بل ته خسارت رسېدلی څومره زیان داسې دی چې د اجناس مختلف دي یو حجم په اندازه باندې زموږ په وطن تولید د هغې لکه ارزش یې وي کوم چې چین نه راځي د هغې ارزش بیلي کوم چې په پخوا پاکستان نه یو څه ایراني دي د هغې ارزش نظر په حجم باندې موږ محاسبه داسې نشو کوو مختلف اجناس خلک لري خو چې موږ خپل اټکل کوو زه هم یو دوکاندار یم په دې مارکیټ کې تقریبا د یو دوکان په اندازه کې به د 1 میلیون دوکان په اندازه وي خو بعضې چې جزوي دي او بعضې 0% دي نو په مجموع کې به داسې 8 میلیونه تر 10 میلیونه درمیانه د اټکل په اندازه دومره خساره رسېدلې او شکر الحمدلله چې بیا موږ دغه محاسبه چې چېرته به د 1515 نه 15 کاږو نو 490 دوکانه او ګودامه چې په هغې کې په همدغه اټکل باندې موږ دا وکړو نو تقریبا داسې ووایه چې 500 میلیون په اندازه باندې سرمایه وژغورل شوه هغه هم په همکارۍ د امنیتي مسؤلینو د اطفایه چې په وخت راورسېدل اور مهار شو چون دغه پټرولیم مواد دي ډېر زر سرعت کوي ډېر زیات سره او بل هغه په هماغه اسنا کې ډېر شدید طوفاني باد شو نو دې اور خور که اور دومره عادي و موږ خپله هم همغه امکانات د اطفایه چې کوم لرو او د
وروژنې وسایل چې وو هغه ټول نه کار واغست، خو شپه وه دکانداران نه وو دلته، هغه کوم پرسونل چې وو او شپږ منزله د تاکاو یا د اول منزل نه انتقال دغه هم د وخت نیولی دی، خو هغې هم یو کوشش هم خپل انساني وکړلو، خو اور د باد د وجې نه ډېر خور شو، دومره خساره نه وه. او اوس هم شکر الحمدلله ډېره جزوي خساره ده په دې لوی مارکیټ کې. چون د یو بلاک کې زه تاسو سره ولاړم په همدې منول باندې دومره په شاته موږ هم دغسې بل بلاک دی، دوه بلاکه دي چې دا یو بلاک کې اوس زه تاسو سره ولاړم، تاسو به دا ګورئ بګراوند کې دا ټول منزلونه ګوره چې سالمه دي، دا 15 منزله یو تاکاو د 4 منزلو ته هېڅ دمه نه ده رسېدلی، چون یو منزل ته چې په هماغه یو ساحه کې هغه ملته داسې یو دوکان لږ یو مکمل بعضې پکې په منځ د دوو د اور تر منځه چې یو خوا دوکان هم تم صدمه رسېدلی، دې خوا دا منځ کې بیخي سالمه دی، 2 دوکانه په هماغه ساحې د اور کې. نو دا شکر الحمدلله د الله ډېر رحم او په وخت د مسؤلینو رسیدګي وه چې په اقدامات وشوه او اطفایه په وخت راورسېده. او زه د امیر صاحب نه موږ ډېره مننه کوو چې امنیت یې ډېر په ښه شکل ونیول. حتی زموږ دوکاندارانو ته هم په هغه وخت کې چې پېژنګلو سخته وه اجازه ورنه کړی شوله، او هغې چې کله اور مهار شو موږ ته یې د خپل مارکیټ راوسپارلو، بیا موږ دوکانداران راغه خپل تسلیت یې وکړو، بعد هغې نه بس بیا موږ ډېره ښه. حاجي صاحب یوه خبره دلته دا چې کله هم بیړنۍ پېښې رامنځته کېږي ځینې وخت څه ستونزې را پیدا کېږي، دلته ټول ګودامونه موجود دي، یو دوکان نه دی. تاسو ویل چې 1505 دوکانه دي، 1505 دوکانه ډېر ستر تعداد دی او ډېر لوی مارکیټ دی. کله چې هم داسې پېښه رامنځته کېږي ځینې وخت د غلا موضوع هم پکې رامنځته کېږي. تاسو ویل چې امنیت ډېر ښه ټینګ شو، چاته اجازه نه ورکول کېدله، دغه اقدام د امارت او د مسؤلینو تاسو څنګه بولئ؟ موږ په لومړي سر کې خو د هغې ډېره مننه کوو، خاص کر په د لومړی اوزي امیر صاحب چون کې په دې وخت کې یو اضطراري دلته د محرم دپاره هم د تدابیر نیولي وو او مسؤلین ډېر مصروفه وو. د دې پر څنګ کې یو ټوله په شمول د خپل د امیر د حوزې او شته مسؤلینې لوړپوړي چې کوم په حوزه کې مسؤلیت لري هغه ټول موږ سره حاضر وو، موږ خدمت ته ناست وو او بار بار دا پوښتنه کوله چې تاسو ته کوم مشکل یې څوک پلو دې پل او په همدا هدایت یې په مخابرو ورکولو چې نامسؤله څوک داخل د منډۍ ته نشي. او په دې ضمن کې اطفایه هم همدغسې لوړپوړي چارواکي د پیښو په وړاندې د مبارزې چې څومره د دفاعي ریاست مربوط کېږي یا د لوی ریاست ټول پرسونل یې دلته حاضر وو. حتی په وروژنه کې د دې د تخپله چې په اور ته داخلېدل او لوګیا ډېر تیز وو، د 15 نفر راته مسموم شول په لوګي دغه نه، خو ځانونه یې په خطر کې واچول او زمونږ دغه شتمني وژغورله. موږ ترې نه ډېر خوشحاله او الله دې ترې نه خوشحاله شي. خوښ اوسئ حاجي صاحب، الله مو نور دغسې پیښو نه وساته. فقط یو وروستۍ پوښتنه حاجي صاحب، ودانۍ ته زیان رسېدلی او که نه؟ نه شکر ده الحمدلله دا ودانۍ په ډېر اساسي شکل جوړه شوې وه، په تقریبا هم نوې هم ده، ټول 10 کاله تقریبا عمر دی او حتما اور دی او د بررسي زمونږ او چې څومره لیدل شوي ده صرف دغه پلستر سره رژېدلی دی د بعضې ځایونو. نور ساختمان چې دی ډېر په قوي او اساسي ډول جوړ شوی دی، هېڅ نوعه صدمه مارکیټ ته نه ده رسېدلې، همدغه د اجناسو صدمه ده او هغه به هم الله اجر راکړي دومره ډېره نه ده. په دې باندې موږ شکر وکاږو چې تقریبا داسې وه چې 500 میلیونه ژغورل شوي دي، د 10 میلیونه په وړو کې د مالګې په اندازه دي. موږ د الله نه ډېر راضي وو، د مسؤلینو د اطفایه نه د لومړۍ حوزې نه چې دوی په وخت رسیدګي موږ سره کړې ده، موږ ترې ډېر خوشحاله. ډېره مننه چې الله مو خوښ اوسي. مننه. الله مو نور دغسې پیښو نه وساته. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، د دې مارکیټ د مسؤل کمال ستانکزي خبرې تاسې واورېدې. یو پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده او د هغې څخه وروسته امنیتي ځواکونو له نیکه مرغه چې ډېر ښه اقدام یې کړی دی. واقعیت دلته دکاندارانو سره چې هم غږېدلو ډېر خوشحاله 15 دوکانونه سوځېدلي دي. هغه هم داسې دوکانونه چې ټول د بوټانو ډک وو او بوټان په اوس وخت کې تاسو ته معلومات ده چې پلاستیک دی، د ګازو په شان باندې اور اخلي. په 10 دقیقو کې اطفایي ځان را رسولی دی، اور یې مهار کړی دی. له نیکه مرغه نور دوکانونو ته زیان نه دی رسېدلی. 1505 دوکانه په دې مارکیټ کې موجود دي، 15 یې زیان لیدلی دی او ته سوځېدلي دي او نور یې له نیکه مرغه چې سالم دي. د همدې مارکیټ څو انځورونه ګورئ، بیا هم له تاسو سره یو.
بیا هم ستړي مشي درنو لیدونکو د دې مارکیټ چوکیدار له ما سره ولاړ دی دا زرداد مارکیټ دی تېره شپه یې اور اخیستی او بیا اور وژل شوی دی او دغه ده چې اوس ورونه لګیا دي عملا صفایي کوي. السلام علیکم. شنو سرور کیسه جوړه وسره خدي ژوند بخیر. تاسو کیسه مسل د خدای نوم دې څه وروره؟ شیرین آغا. شیرین آغا وروره څومره وخت کېږي دلته چوکیداري کوي؟ 15 کاله کېږي. 15 کاله. او ډېر وخت نه دی. ډېر وخت و. ډېر وخت. تېره شپه دلته اور ولګېده او بیا هغې نه وروسته اور وژنې ډلې راغللې اطفایه راغلله او دلته یې کار شروع کړو. اور ووژل شو. اوس دغه ده چې ورونه لګیا دي خپل دوکانونه صفا کوي. څه وخت دا اور لګېدلی او څنګه رامنځته شو علت یې معلومه ده؟ 9 بجې د برق له شارتي نه دا اور ولګېده په شپږم منزل کې او بعد له هغه نه موږ اطفایې ته اطلاع ورکړه او زه ته مې اطلاع ورکړه نایې ته اطفایه هم زر ورسېده په 10 دقیقو کې اطفایه والا ورسېده. یو مشکل د اطفایې مخې ته چې د منډۍ کراچۍ دا غټې کراچۍ چې ولاړې وې دا د اطفایې مامانیت کوو د اطفایې ته لار نه وه چې تر هغوی دغه ایسته کولې دغه وخت ونیو. یعنې دغه 10 دقیقې هم چې طول کش کړی دی دومره وخت نیولی دا د کراچۍ له وجې د اطفایې لار نه وه چې اطفایې راغلې وې هغه هم چې تر هغو ورته یې خواته کولې نظامیانو یا ملکي خلکو له هغه نه وروسته بیا اطفایې ته لار لږ وخت یې ونیو. دا خو بیا بوټان هم دي ډېری پلاستیک دی اور چې واخلي نو بیا زر ګل کېږي هم نه زر زیاتېږي هم ډېر زر ډېر زر زیاتې په 10 دقیقو کې له هغه سر نه تر دې سره راورسېده. دا یو رقم سریښې لري او دا کارتن وشته د دې له وجې اور ډېر تیز ځي. کارتن داسې چې لکه بیا چې اور ته اور تازه کړي تېره شپه فکر کوم چې باد هم باد و په هغه ساعت کې چې اور ولګېد شمال هم ډېر تیز و نو شمال هم اور یې خو بلې خوا هغه دې جنې اخوا ته پورې وروسته هغه منزل ته هغه جې مو سوځېده. دقیق اول کوم ځای کې اور لګېدنه رامنځته شوه کوم ځای کې اور په هغه کونج کې هغه مخامخ په کونج کې لګېدلی و بیا له هغې نه دا اور داسې تیز سو له دې نه چې دې سر ته ورسېد بیا دې خوا ته واوښته خو خیر دې اوس یې اطفایي والا نظامیانو ډېر غټه مرسته کړې او ډېر زر ورسېده. تاسې خپله خبر ورکړه چې راسئ که نه؟ او خپله خبر ما خپله دلته مارکیټ کې موجود وي؟ زه موجود وم. زه د دې مسؤل هم تنازل ته وم یو 2 کسه نور هم سره اول موږ هغه ته اطفایي والا ته موږ اول ورکړی استخبارات او زه ته موږ اول ورکړی خو ماشاءالله ټول ډېر زر ورسېد او ډېر غټه همکاري موږ سره کړې. څو دوکانونه اور اخیستی اول خو یو دوکان نه سرایت یې کړی دی مسجد هم پکې له منځه تللی مسجد هم پکې شهید شوی دی. نور څو دوکانونه دي په ټوله کې؟ ټول 19 دوکانه 19 دوکانه تخریب شوي دي قریب ټول مالونه له منځه تللي که نه کوم زره سوځېدلي دي او څه باقي هم پاتې دي کوم زره؟ فکر وکړه چې ټول سوي چې هغه پاتې دي نیم کاله پاتې دي چې هغه د کار وړ نه دي که نه د فروش نه دي هغه هم له فروش وتلي دي. همداسې وبېږه چې له 80 میلیونه نه پورته خساره خلکو ته اوښتې ده. 80 میلیونه افغانانو نه پورته خساره اوښتې ده او ټول ګودامونه دي دلته؟ ټول ګودامونه دي غټ ګودامونه دي ټول ګودامونه دي او غټ مالونه دلته چې قیمت بیه ښه مال نه و سکیچر و چې لوکل غټ مال نه و قیمت بیه مال نه. د دې مارکیټ نه تر څومره چې زه خبر لرم د زرداد مارکیټ نه د کابل ډېرو سیمو ته بوټان او دغه شی چې دي اوس چې تاسو یادونه کړه دغه برنډ کوم مالونه چې دي دې ځای نه انتقالېږي ډېری هو دې ځای نه ولایتو ته هم له دغه ځای نه انتقالېږي کابل زیاتره ځایو ته ښارو ته هم دغه ځای نه انتقالېږي. اصلي مرکز ځای دا ده د زرداد مارکیټ څلور د ولایتو ته هم ځي او د کابل ښار ته هم له دغه ځای نه دغه برونډ او سکیچر د دغه ځینې لوکس مالونه له دغه ځای نه انتقالېږي. څنګه همکاري د امنیتي ځواکونو همکاري څنګه وه د اطفایې همکاري څنګه وه د دغه مارکیټ یا د دغه څنګ مارکیټونو هغه ورونه چې دلته کاروبار کوي دوی همکاري څنګه وه؟ د نظامیانو ښه همکاري وه زر ورسېده د تقریبا 7 کسان راغلي وو اطفایه هم ښه همکاري وه په 10 دقیقو کې ورسېده او دا شاوخوا همسایګان نظامیانو نه پرېښوده چې چیرو چاپول جوړېږي ملکي کسان یې نه پرېښودې سایه ته د امن لپاره دوی دا کار د امن لپاره دا کار کوي چې چیرو چاپول جوړ نه سي کوم بله ګډوډي جوړه نه سي او بعد نظامیانو د اطفایو ډېر زر هم ورسېد او ډېره پوره همکاري موږ سره کړې تر سهاره موږ سره ولاړو اور خو په یو ساعت کې ګل سو دوی تر سهاره موږ سره ولاړ هم دلته وو. ما چې وخت دلته راتللم ستاسو سره چې ولاړ یم سترګې مو سرې دي د مارکیټ له مسؤل سره چې ما خبرې کولې سترګې یې سرې وې له هغه بل ورور سره چې اوس مخامخ هلته ولاړ دی هغه هم سترګې یې سرې دي. علت دود دی که خامخوبي ده علت څه دی؟ خامخوبي هم د مخ 2 شپې 2 ورځې خوب هم نه کوه د شپې خاورې دوږه مو په سترګو په هغه کې سینه دا ټول دوږ نیولې چاته خو زیان نه دی رسېدلی ځاني زیان خو چاته نه داسې لږ لږ سره کېږي زه یو 2 کسه نور زخمیان شوي نور داسې غټ زیان نه دی رسېدلی. نو چې وګورو ټول
مارکیټ ګودام دی په بوټانو ډک دی. ته راځه وروره دغلته به وړاندې لږ ورسو. په بوټانو باندې ډک دی. دغه ده چې اوس دغه ځای هم سوځېدلی دی. دلته هغه بوټان چې کوم زره دي دا هغه بوټان دي چې صرف بچ شوي دي سوځېدلو نه. او دغه مال داسې بچ شوی ده په دې 3 ګودامو کې هم دغه مال بچ شوی ده. هغه دغه مال چې بچ شوی دا بیرته بوجۍ کې هغه کارتنونه خو یې له منځه تللي ځکه دلته اوبه وې او دغه سوځېدو نه چې کله بچ کوو اوبو باندې یو څه کارتنونه لاندې شوي دي. او کارتن له باندې تللی دی بیا کارتن اخیستل کېږي بیا به کارتن کېږي دا بیا له سره جوړېږي. ځینې مال نن کسوي دي. دا ورونه خپل راغلي خپل دوکانونه راځي که نه څه کارګر هم راوستي دي او دغه ټول هر یو دوکاندار 3 جوالي لري خپل هغه خپل جوالیان راوستي د کار سره کوي. مونږ چې راتللو هم دروازې کې اجازه نه ورکول مونږ ته هم اجازه نه راکوله ځکه مونږ په ډېر سختۍ باندې کله چې د مارکیټ له رئیس سره خبرې وکړل هغې وروسته مونږ ته اجازه راکول شو چې تاسې ولاړ شي. رسنیو ته په بېګا هم اجازه نه ده ورکول شي تر کومه ځایه چې زه خبر لرم ځکه امنیتي ځواکونو اجازه نه ورکوله. امنیتي ځواکونو دا خبر یو خبره دا وه چې یو خو د اور وژلو چې باید اور مړ شي او هغه هم باید اطفایه هم همداسې او مسؤلین هم باید خپل کار ته پرېښودل شي. تاسې هم چې دلته کار کوو دلته ستړي ستومان او ځینې د مارکیټ مسؤل هم پښه ژوبله شوې وه تر کوم ځای چې ما وکتل پښه ژوبله وه ویل زه نشم کولی چې وګرځېږم بېګا ډېره سختي تېره په ټوله کې په دې مارکیټ کې که راته ووایې څومره دوکانه دي؟ په دې مارکیټ کې ټول ګودامونه او دوکانونه 515 دي. 515 ګودام او دوکانه دي. څه وخت دا اور مړ شو داسې راته ووایه؟ و قریب 11 بجې ګل شو 2 بجې لګېدلې 11 اخري اور مړ شو. یعنې دوګونه نور نه ختم نور هر څه دوګونه یې بند شو. هغه لمبه زر بنده شو خو دوګونه یې تر ډېره وخته تر 11 بجې وو 11 هغه دوګونه هم بیخي ختم شو هر څه د اور مارکیټ هم بند دی نو دوګونه هم زر نه وځي. دوګونه نه وځي دوګونه ډېر هغه دلته مخامخ هم یو څو دوکانونه شته تاسې راځئ دلته وړاندې به هم ورشو. دغه ورونه نو بیا یو څه له کار وبښئ وروره دغلته به موږ تاسې ودرېږو. دا نو هغه دوکانونه دي چې د اور نه بچ شوي دي. دا بچ شوي دي صرف تر دغه ځای پورې دغه دوکانونه اور اخیستي او دغه دوکانه پورې همداسې ده تر دې کونجه ده له هغه کونجې نیولې دي تر دې کونجه همدغه یو منزل. که چېرې اطفایه په وخت نه وی رارسېدلی او یو څه ستونزه پیدا شوې څه فکر کوې چې څومره خسارت به رسېدلی وي؟ که اطفایه 10 دقیقې نور نه وی راغلی دغه مارکیټ نه بچ کېدي ټول سوځېده. یعنې اور دومره قوي و؟ ډېر قوي اور و چې په ویډیوګانو کې وګوري او هغه صحنې چې موږ وکتله ډېر قوي اور و خو اطفایي همکاري وه او د الله احسان و چې اور زر کنټرول شو. که دغه اطفایه 10 دقیقې نه وی راغلی دا مارکیټ ټول سوځېده. درنو لیدونکو تاسې په خپلو سترګو باندې لیدلی شئ دا هم د مارکیټ چوکیدار دی. بېګا 9 بجې شاوخوا اور بل شوی دی او بیا دوی له مسؤلینو سره اړیکه نیولې ده. هغه حوزې چې شاوخوا دلته موجودې دي ټولې په خپل وخت باندې را رسېدلې دي او د اور د وژلو لپاره عملي ګام اخیستی ده. نیکه مرغه چې ټول مارکیټ د دې اور په لمبو کې نه دی سوځېدلی. بیا هم په دې باندې ډېر خواشیني وو چې زموږ دغه ورونه چې دلته کاروبارونه کوي د ګودامونه لري د دې د ګودامونو ته زیان رسېدلی دی او ځینې هم په بشپړ ډول باندې له منځه تللي دي. موږ هم چې کله راتللو دلته یو څه خویدات موجود په دې خاطر چې لا هم دغه ورونو خپل مالونه نه دي سنبال کړي او کوښښ دا کوي چې خپل مالونه سنبال کړي. ستاسې وروستی پیغام اورو هغه ورونه چې دلته کاروبار کوي هغه ورونه چې غواړي دلته راشي ځکه کاروباري سیمه ده مارکیټ ډېر ستر مارکیټ دی. هغه ورونه چې غواړي دلته راشي په اوس وخت کې څه کول پکار دي ځکه ډېری ګودامونه نه هم هغه ورونه خپل نه دي سنبال کړي. هغه ورونو ته به پیغام څه؟ هغه ته مې دا پیغام داسې کوشش اول وکړي چې کوم مال انتقالوي یا له دې چې نه وړي چې هغه کې اور نه وي دې خو زیاتره منځ کې لاندې اور پاتې شوی هغې سره باید ډېر احتیاط وکړي او په پیلن کې خو د وړلو د انتقالولو اجازه هم نشته. څو معلوم نشي تثبیت نشي معلوم نشي تثبیت نشي د چا مال د چا مال دغه نه وروسته بیا نایا او زه نه بچا نه موږ اجازه راکړي لږ وروسته به موږ مال نه انتقالوو. د اور په خاطر چې د منځ کې اور نه کوم بل ځای ته انتقال کړل د ورونه لګېږي د په خاطر. ډېره زیاته مننه خوښ اوسئ. الله مو آباد لري. خوښ اوسئ. خدای تعالی هم نور دغسې پېښو نه وساته. ډېره مننه. درنو لیدونکو د مارکیټ د چوکیدار خبرې تاسې واورېدلې. لا هم ورونه لګیا دي خپل دغه مالونه تنظیموي ترتیبوي. ډېر ستونزمن کار دی. عمر خواري زحمت تېرول او
خپل کاروبار برابرول بیا له هغې وروسته دغسې یو پېښه رامنځته کړي. خو ټول واقع الهي واقعي دي. خدای دې وکړي چې نور له دغه ستونزو نه زموږ دغه هېوادوال دغه ورونه خدای تعالی وساتي. مارکیټ له نیکه مرغه چې سالم دی، خو بیا هم وایم چې له بده مرغه ځینې ورونو ته ډېر زیات خسارات رسېدلي دي او په دې مارکیټ کې کاروبار کې یو لا هم د خپلو مالونو د تنظیم په چارو باندې بوخت دي. درنو لیدونکو، زموږ دغه خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي په دې هیله چې تاسې هغه حقایق چې دلته موجود دي او د دې اور لګېدنې له امله څه رامنځته شوي په خپلو سترګو مو کتلي وي او حقیقت درته څرګند شوي. تر بلې مهال عمل شوي.